د دې پېښور نږدې یو علاقه د نوم یې نه علم یو سړی دلته راغی سړی په دوبۍ کې و په ټلیفون باندې خبرې کولې د زنانه سره په ټلیفون کې وران شوي دي طلاق یې ورکړي یو دوه درې مولوي صاحب له ورغلي دي دیوبندي مولوي صاحب مذهب نوم ځکه عالم چې د هغوی په دې حرامو کې واقع دي زنانه ورغلې ده هغه ورته ویلي دي چې بس دا نکاح ختمه ده کاته ختمه ده اوس به څه کېږي حلاله به حلاله به څنګه کوو را به شه په منبر ولاړم سړی را سره دلته ناست و خپلې بیبي ته ټلیفون میلاو دا زنانه ما سره خبرې کوي او د جومات زه په هغه ګوټ کې ناست وم دا زنانه راته وایي په خبرو کې په ژړا شو وایي مسجد ته لاړم کوم ځای ته لاړم مسجد سینما ته نه ده تللی په مسجد کې کمره وه مولوي صاحب راته وویل حلاله کوو خویندې مې را سره دوه وې یو مې را سره ورور هغه بله کمره کې شو زه یې راوغوښتلم او بجلي م نه وه او زنانه جاړي او دا خبره راته کوي خاوند ما سره ناست راته په ټلیفون او په موبایل وایي مولوي صاحب بس تیاره وه او زما نه حیا او کپړې لرې کړلې او زما سره میلاو شو نو ما ته سړی م وایي او زنانه م راته وایي چې اوس به څه کېږي زما سره کوروالی وکړه زنانه نو اوس به څه وشي اوس په کې هېڅ هم نه کېږي ځکه اسلام وایي د طلاقو نه یو دوه درې اول نصیحت وکړه طلاق حلال دي خو په حلالو کې الله ته ناخوښه حلال طلاق دی ګوره دا خو هغه اخري د زهر ګوټ دی دا به په اخره کې کې داسې نه چې په وړو کې مالګه زیاته شو او یا لوښي نه دي وینځلې او یا یو خبره دوی درته راوګرځول او ته وې یو دوه درې د دې نه ګپ مه جوړوه د دې ټوکې هم رښتیا دي او رښتیا هم رښتیا دي